بسم الله الرحمن الرحیم. درس شروع کوو. insert a table یو ټیبل به جوړ کوم او تاسو دلته ډیزاین ټب پرون موږ او تاسو ویلې په ټیبل کې اوس نن لیاوټ وایو. ډیزاین کې پرون موږ او تاسو ویلې چې خپل دغه ټیبل ته موږ او تاسو څنګه کوی چې یو ډیزاین ورکو او نن لیاوټ وایو. لیاوټ څه کار کوي؟ خپل دغه د ټیبل په شکل کې تغیرات راولي. په شکل کې دا ټیبل چې دا څومره باید روګانې او پکې اضافه وي، څومره هغه پکې اضافه وي، کم یې څنګه اضافه کوی شو، رو څنګه کالم پکې اضافه کوی شو، کموی شو. دلته راځو ګوره دغه نه شروع کول چې دا اول سلیکشن ده. سلیکشن اول چې دا سلیکټ سیل ده. دا یو سیل انتخابوي. ګوره یو خانه ته موږ تاسو چې ویلې چې یو خانه ته سیل وایي. دا به څنګه انتخابوي؟ دلته سلیکټ سیل باندې کلیک وکړه، سیل راغی، سلیکټ. ها دا سلیکټ څه فائدہ کوي موږ تاسو ته؟ څه ګټه کوي؟ دلته موږ تاسو ډیزاین کې پرون ویلې کوي چې موږ تاسو هر سیل تم څه کوي؟ بیل بیل رنگ ورکو ورته. بل راځو دویم چې دا کالم ده. کالم سلیکټ کې انتخاب کوي، کلیک اتومات دا انتخابيږي چې سو کالم انتخاب سو کوي چې په دې کالم کې ته ډیزاین ورکې او تغیرات پکې وکړي. بل څه دا سلیکټ رو ده. رو انتخابي سو کوم رو کوم یو کې ته ولاړې هغه ټول کالمونه انتخاب کنه، هغه ټول روګانې انتخابولې. اوس دغه یو رو انتخاب ده، دا رو انتخاب کا، دا ټول رو چې سو انتخاب سو. بل راځو بل چې ده بل دلته سلیکټ ټیبل ده، ټول ټیبل انتخاب کی. دا خو دلته د اپشن په طریقه و. بل دلته د ماوس مونږ تاسو څنګه کوي سو ګوره یو سیل د خپل س کرسر الته په کوم سیل کې ته ودرې دا خپل اتومات انتخابي کې دا انتخاب ده. ګوره دلته کرسر ودروا، دلته راځي او رنگ ورکدا چې سو اتومات هغه انتخاب ده رنگ ورکي. بل رو څنګه انتخابي؟ ګوره دغه حالت کې دا چې حالت ده دا د لیکنې حالت ده. ماوس ته ګوري متوجه سي په ټیبل کې چې کله دغه حالت سودا ګوره کته پورته په دې حالت کې ته ټیبل غټو وړه کوي سي الته پسه به موږ تاسو وای د کله کو نه څه د ګوره په دې دا بل حالت. خو په دغه حالت کې نه دغه حالت د وکتور حالت سي راځي، دغه د سلیکشن حالت ده. نو په دغه حالت کې موږ تاسو انتخابوي سو یو کلیک وکړه، یو سل انتخابوي، ډبل کلیک وکړه، ټول رو انتخابوي. درته په یو کلیک سره یو سل انتخابوي، ډبل کلیک سره ټول رو انتخابوي او کالم سه انتخابوي. چې کله ماوس دغه وکتور حالت تراغه بیا چې کې کالم انتخابوي. ټیبل څنګه انتخابو؟ ټول دغه ګوره دا سلور وکتور سي دې باندې کلیک وکړو اتومات ټول ټیبل سکیږي انتخابيږي. الته اپشن طریقه او دلته د ماوس ل طریقه هم کوي سو دا موږ تاسو ټول انتخاب کو. بل ویو ګریډ لاین د پرون دا موږ تاسو ویلې کنه چې کله دا ګوره اریزر ده پاک کوي کنه داغه پاکي ګوره دا ټیبل پاکي. دلته موږ تاسو ویلې چې دا کله پاک سي الته کوم ځایونه سي هغه سکیږي اخکاری سي پاک شوی ځای نه کنه دا استکا بیا چې سو بیا ورکس بیا دلته انتخاب کا ویو ګریډ لاین دا بیرته راځي. دا پراپرټیز ده د کې نور دا د ټول پراپرټیز ګوره ټیبل دا رو دا کالم دا سیل دا الټیکس دا ټول خو دغه کوم شان چې دلته راځي دا ټول موږ تاسو په دغه کمانډو کې دلته وایو په ټیبل کې دلته ویل کېږي الته یوازې پراپرټیز د اضافي ده اما هغه موضوعګانې پکې خو یوازې هغه طریقې فرق یې لګوندې. دلته یو رقم اپشن یالته بل رقم اپشن ورکي نو کار یو رقمي ښه دا موږ تاسو وایو. بیا اخر کې دته بیا ګورو کوا خو بیا به وای کنه دغه څه دلته سو وای بس هغه ته بیا ضرورت نشته. ډرا ټیبل موږ تاسو مخکې ویلې اوس څه کار کوي؟ ټیبل رسم کوي. دا خو مخکې موږ تاسو ویلې وو دوه درې واره مو ویلې راغی. بل اریزر دا اریزر څه کار کوي؟ سلونه کوي چې ته پاک کې دلته ګوره سو خانه سره یو ځای کوي ته غواړې دلته دا یو سو خانه سره یو ځای سي ماینس کې ور باندې کلیک وکړو اتومات څه کوي؟ هغه ماینس نه پاکي دا دوه درې سله یو سل جوړي هغه پاکي. ګوره اوس په دې حالت کې ده بیرته دلته راسه دې باندې کلیک وکړه هغه حالت نه ووت. بل ډیلیټ ده. ګوره ډیلیټ څه کار کوي؟ دلته راځو ډیلیټ زه غواړم دغه یو رو ډیلیټ کم دا رو
دلته لیکنه کوو پکې خیال وکړئ ګوره دا لیکنې دي زه غواړم چې دغه اول چې دا راځو دلته ټیبل ته ډیلیټ اول چې دا سیل ده خو په سیل کې څنګه کې یو سیل ډیلیټوي ګوره سیل باندې کلیک وکړه اول چې شفت سیل لیفت دغه خپله کوم یو سیل څه انتخاب ده دا چې که دا ډیلیټ که بل لیفت راول ګوره دې باندې کلیک وکړه دا ډیلیټ سو دلته خو دغه شفت نه ده دا کوم سیل دلته سو ګوره دې جنه سیل پاک سو دغه یو هغه دو خواته چپ خواته راغی دغه جای په جای سی وو هغه خپله لاړ له منځه لاړ کوم یو څه انتخاب وو خو دو خواته کوم سیل سی وو هغه سیل څه کېږي دو خواته راځي دو خواته راغی دلته دې جنه ګوره اوس دلته سیل نشته ده ډیلیټ سو ګوره دلته فاصله پیدا کړه بل دا سیل انتخاب کا راځو دلته بل څه ده شفت سیل اپ دا سیل ډیلیټ کا کته پورته راول ورته ګوره کته چې سو بل پورته راغی هغه خپل اصلي شفت سو هغه اول هغه ډیلیټ سو لاړو کته چې کېږي بل د په ځای راځي ګوره اف اس ډي ور سره راغله دا لغوندې لیکنې سره فرق وکړي دلته ګوره دا انتخاب کړه بل څه ده ډیلیټ سیل ډیلیټ ښه دا دې باندې خو پوه شئ که نه اول څه کار کوي اولنی چې دا سیل ډیلیټوي خو د چپ خوا نه دا ټیبل هغه سیل څه کېږي هغه ورته راځي دویم څه ده هغه سیل کوم څه انتخاب ده هغه ډیلیټوي لاندې نه بل سیل د هغه په ځای راځي ډیلیټ انټایر رو دغه ټول رو ډیلیټ کړه دا کوم رو څه انتخاب ده ګوره دا رو انتخاب ده کې ورته وایه رو لاړه بیخي ټول له منځه لاړه صحیح ده دا بیرته کنټرول زیډ کوسي بیرته راسي بل راځو ډیلیټ خو چې شاید بل ډیلیټ انټایر کالم دغه کالم بیخي ډیلیټ کړه اوکې که دا چې سو کالم لاړو ډیلیټ سو دغه اپشنونه دلته هم راځي ګوره دلته چې ده ډیلیټ کالم ډیلیټ کړه دا یو کالم لاړو دا هغه یو شی ده ډیلیټ روز رو ډیلیټ کړه کوم رو چې مونږ دلته وګوره دلته انتخاب ده ډیلیټ رو لاړو چې سو ډیلیټ سو بل چې دا ډیلیټ ټیبل دا ټول ټیبل ډیلیټ کړه کلیک قرباني څه کېږي ټول ټیبل ډیلیټ کېږي راځو بل ټیبل دلته لیاوټ دلته اوس دې لیکنه وکړو لګوندې چې بیا هغه معلوم سي ښه ګوره دلته یو کالم ده دلته زه ولاړ یم دا لیکنه مې کړې ما ته ضرورت کېږي چې دنه دغه کوم لیکنه چې ده دنه پاس یو رو باید اضافه سي څنګه اضافه کوي دې باندې کلیک وکړه څه کېږي په منځ کې دلته رو اضافه سو بل یو راغی ښه زه وایم دغه ډبلیو ای چې د دې نه لاندې بل رو ماته په کار ده چې لاندې بل رو اضافه سي انزرټ بلو لاندې هغه وکړه بل رو اضافه کړه چې سو دلته اضافه سو انزرټ اباف پاس اضافه کوي انزرټ بلو کته اضافه کوي بل دا د رو د کالم نه ما ضرورت ده ګورم دلته زه ولاړ یم دنه دو خواته یو کالم د ما په کار ده دو خواته چپ خواته ګوره انزرټ لیفت خواته یو کالم اضافه کړه کلیک ور باندې دو خواته چې کې اضافه سو دا کالم راغی راسته خواته کالم اضافه کړه انزرټ رائټ دو خواته چې سو بل اضافه سو بل راځو بل چې ده مرج دا وایو بیا بس دا دوه بیا بل ورځو وایو ګوره مرج کې ده مرج یو ځای کولو ته وایي چې کله تا ضرورت سي چې دوه یا درې سیل یا کالم چې تا په کار هغه ټول انتخاب کا مرج باندې کلیک وکړو اتومات څه کوي دا ټول یو خانه ته جوړي یو سیل ته جوړي دوه درې دانې روی یا کالم سره یو ځای کوي یا رو یو ځای کوي ټول څه کوي دلته مرج نه که دغه څه غواړي چې دا ټول دا مرج سي دا انتخاب که داسې څه کېږي مرج کېږي ټول چې سو مرج سو دغسې او بل چې ده بل سپلټ سیل ده ښه سپلټ سیل څه کار کوي یو سیل دغه یو سیل ده که نه یوه خانه ده دغه یو سیل دا تقسیموي چې ده دا تقسیموي په ټول څو خانو باندې په دې یو کې ته تقسیمات کوي څنګه تقسیمات خو دلته کلیک وکړه ورباندې په همدغه یو سیل کې دغه سیل کې څو دانې کالم راسي او څو دانې رو راسي زه وایم همدغه دوه کالم راسي درې دانې روګانې پکې راسي ښه کالم دغسې اضافه کېږي رو څه کېږي دغسې اوس ورباندې پوهېږي اوکې ورته وایه ګوره دا
یو کالم دوه کالمه یو دوه درې روګانې پکې اضافه سو یعنی چې کله ته یو خانه تقسیموي خو هغه په یو اندازه مساوي تقسیموي ته وایي دا کار خو زه ډرا ټیبل کې هم کوی سم ګوره دی باندې کلیک وکړه ته منځ کې یو خط واچوه داسې دا یو دا بل صحیح سو ګوره درې جوړ سو که نه خو په دې کې یو تغییر ده کیدای چې ته په لاس هغه کوي اتمي یو به غټ سي بل شي کېږي کوچنی کېږي وړکی کېږي خو چې کله دلته سپلیټ سل ورته وایي دا اتومات خپله په یو اندازه ټول تقسیموي کم و زیات پکې نه وي بل سپلیټ ټیبل ده سپلیټ ټیبل څه کار کوي خپله ټیبل دغه کوم ټیبل چې ده دا تقسیموي څنګه یې تقسیموي ګوره تر دې چې پورې دا یو ټیبل ده دواړه زه وایم چې دا دنه باید دوه ټیبله جوړ شي اوس کله ته تغییرات کوي که نه ټولو باندې یو وارې انتخاب که ټول انتخابېږي یو وارې تغییرات کېږي نه زه وایم دا سپلیټ دوه دنه سپلیټ ټیبل ورته ووایه ګوره پاس یو ټیبل سو لاندې چی سو دا بل ټیبل سو ګوره دلته دا بیل ټیبل ده دې کې بیل تغییرات وکړه دا بیل ټیبل ده دې کې بیل تغییرات وکړه کوی چې دا دې چې نه راواخلې داسې انتقال یې کړه بل چېرته دلته انتقال کړه داسې راواخله دلته انتقال کړه داسې دواړه سره یو ځای بیا نه انتقالېږي چې ته یو انتقال کې بل پاتې چې کله یې تا ضرورت شو چې یو ټیبل تقسیمې دا سپلیټ ټیبل څه کار کوي دا دواړه تقسیموي پوه شو ورباندې بس ده